بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو زده کوونکو. هیله مند یم چې روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. نن بیا هم د ریاضي مضمون د دویم ټولګي ښوونکې ذاکره بارکزی یم. ګرانو زده کوونکو، موږ بیا هم د کتاب 21 لوست کې یو. زو د کتاب 40مې پاڼې ته، او زموږ نننۍ موضوع بیا هم له 2 رقمي عدد څخه 2 رقمي عدد تفریق کول چې په هغې کې پور اخیستل وي. ګرانو زده کوونکو، په تیر لوست کې موږ په دې باندې پوه شو چې د 2 رقمي عدد نه بل 2 رقمي عدد څه رقم کمو. د ستاسو د لا پوهې دپاره موږ بیا هم په هماغې تمرینونو، په هماغې سوالونو باندې نور هم کار کوو چې تاسو څه رقم کولی شئ چې 2 رقمي عدد نه 2 رقمي عدد څه کوئ؟ تفریق یا کم کوئ. ګرانو زده کوونکو، دلته راځو د کتاب 40مې پاڼې ته. دلته یې هم بیا تاسو ته طریقه درښودلې ده چې په څه ډول تاسو کولی شئ چې دا د تفریق سوالونه حل کړئ. دا عملیه په ریاضي کې داسې اجرا کوو، یعنی یویزې لسیزې. په یویزو کې څه دي؟ دا خانې دي. په لسیزو کې دا کوم عدد چې ډیري او پاس لیکل شوی هغې ته څه ویو؟ مفروق منه. کم چې لاندې او کم عددي څه رقم کیږي؟ هغې ته مفروق ویل کیږي. او دا هم کوم یو چې د حاصل راوځي هغې ته د تفریق حاصل وایي. ګرانو زده کوونکو، دا سوال څنګه چې تاسو په تیره زده کړه کې د اورلګیتو په مثال سره ویلو چې 45 دانې اورلګیت او هغې نه 18 تاسو کمول. هغې کې تاسو ته جزئیات درښودلي وو چې څه رقم تاسو کولی شئ چې هغه حل کوي، او په طریقې تاسو ته درښودلې وي. خو د ریاضي په اساس باندې، د ریاضي په عملیه کې هغه سوال په دې ډول لیکل کېده چې هغه موږ مخکې هم سره کار کړی و چې څه رقم په ریاضي کې دا سوال موږ لیکلی شو. ښه ګرانو، راځو اوس خپل دویم مثال ته چې دلته یې موږ ته بیا هم څه کړې؟ د 40 عدد او د 14 عدد راکړی. یعنی د 40 نه موږ 14 څه کوو؟ کمو. چې 40 دلته څه دي؟ مفروق منه، 14 مفروق، او هر څه چې د دوی حاصل راوځي پس د تفریق د عملیې نه هغې ته موږ د تفریق حاصل ویلی شو. ښه، دلته ګرانو زده کوونکو څنګه چې تاسو دلته ګورئ چې د 40 عدد تاسو ته ښودلی، یعنی 3 دانې لسیزې بنډلونه دلته تاسو لرئ او 4 دانې یویزې. کله چې موږ که قانون پورې وګورو چې د یویزو نه یویزه موږ کمو، خو دلته 4 دانې دي. د 4 نه تاسو 6 څنګه کمولی شئ؟ نه شئ کمولی. راځئ چې د دې عملیې په طریقه باندې څه رقم کولی شو چې پوه شو. څنګه پوهېدلی شو؟ دلته یې تاسو ته بیا هم جزئیات لیکلي. په پورتني شکل کې نشو کولی سمدلاسه د 40 له عدد څخه د 14 عدد تفریق کړو، تر څو چې یو بنډل د لسي په یوه دانۍ بدله نه کړو. نو له دې عمله یو لسي په یوه دانۍ بنډله باندې بدلو او وروسته عملیه ترسره کوو. بیا هم لکه د مخکینیو پوښتنو غوندې دلته څو دانې بنډلې موږ لرو؟ آفرین، 1 2 او 3 دانې وي. سمه ده. د یوه دانه دلته بیته کوو او په یو دانه‌یي بنډل باندې بدلو. چې دلته یو دانه‌یي بنډل چې کله موږ وګورو چې دلته 4 دانې یو دانه‌یي موږ لرو، او دلته هم څو دي؟ 10 نورې ورسره یوځای کېږي چې دا 14 کېږي. سمه ده. په دې شکل کې لیدل کېږي چې 14 یو دانه‌یي او 2 لسي حاصل شوي. یو دانه لسي، 2 دانې لسي، او دلته 14 دانې یو دانه‌یي بنډلونه شو. ښه، که چیرې له 14 یو دانه‌یو څخه 6 یو دانه‌یي منفي شي، 8 یو دانه‌یي پاتې کېږي. او له 2 لسیو څخه چې دلته تاسو یو دانه ورنه واغسته، 2 دانې پاتې وو. د دې نه هم یو دانه بله لسي منفي شي، نو یو لسي پاتې کېږي چې د مثال په توګه په دې رقم دا لیکل کېږي. یعنی د 4 نه 6 نه کمیږي. دلته د دې لسي بنډل موږ یو دانه خلاص کړه او دلته 14 سره هم څه کړه؟ آفرین، یو ځای کړل چې 14 دانې یو دانې شو. د دې 14 نه 6 منفي شو، 6
ترې کمې شوې او چې شو 8 پاتې شوې. دلته د 3 نه د 3 لسیانو نه موږ یو دانه پور اخیستی و، 2 دانې پاتې شو. چې 2 نه هم یو دانه کم شي دلته څو پاتې کېږي؟ 1. چې دا مفروق منه وه، دا مفروق و او چې شي چې لاسته راغله چې هغه د 18 عددو هغه چې شي دی د تفریق حاصل. ښه ګرانو زده کوونکو، اوس راځئ چې یو سوال د مثال په طور دلته حل کو، وګورو چې څه رقم من کولی شو چې نور سوالونه هم په دې شکل باندې حل کړو. که دلته منګه یو سوال ولرو چې د 80 نه سمه ده څو باید چې منفي کو؟ چې د یوې څخه نه دلته د دې نه جګه وي. کولی شو چې 18 سمه ده، یا هم 28 یا هم 18 کولی شئ چې منفي کړئ. په دې ډول باندې تاسو هم دا چې کولی شئ لیکلی شئ. یویز دا هم لسیز. په یویزو کې څو دي؟ 7 او 8. په لسیزو کې څه دي؟ 6 او 1. اوس دا که غواړو سره چې دا منفي کو څه رقم کېږي؟ دلته ګورو چې ولرو او دلته 8. د 7 نه 8 نه کمیږي. د دې دپاره باید چې موږ د لسیزې نه پور واخلو. دلته موږ څو دانې لسیزې بنډلونه لرو؟ 6 دانې. ښه، د دې 6 دانو نه یو دانه موږ دلته پور اخلو. څو دانې لسیزې دي؟ 1 2 3 4 5 6. ښه، د دې نه یو دانه لسیزې بنډل موږ دلته اخلو چې دا څو کېږي؟ 18. اوس د 18 نه موږ کولی شو چې 8 کمې کړو. راځئ چې دانې کېدو د لوبیا دانې او یا هم د خطونو په مرسته تاسو کولی شئ چې دا کم کړئ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 14 15 16 17. تاسو د 18 نه غواړئ چې 8 کمې کړئ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 وبخئ 8. ښه، دلته تاسو دې نه څه کړل؟ 8 دانې کمې کړې. د 18 نه چې 8 دانې کمې شي څو پاتې کېږي؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9. دلته څو پاتې شوې؟ 9. ښه، 9 پاتې شوې. اوس راځو دلته ګورو چې څو دانې لسیزې بنډلونه موږ لرو. دلته موږ 15 دانې لرو، ځکه یو دانه موږ دلته واخیسته. سمه ده، یو دانه هم دلته پور اخیستی و. اوس د دې 15 نه چې یو دانه کمه کړو بله څو پاتې شوې؟ 1 2 3 4. دا هم څه شو؟ د دې سوال جواب شو. راځئ چې بل سوال ته لاړ شو چې بل سوال هم څه رقم حل کولی شو. بله پوښتنه څنګه حل کېږي؟ دلته تاسو څومره ګرانو زده کوونکو چې څومره مثالونه په جمع کې، په تفریق کې او په نورو عملیو کې تاسو څومره سوالونه کار کوئ، هغومره کولی شئ چې څه کړئ د هغې په هکله ډېر ښه پوه شئ او هیڅکله به پکې ستونزه ونه لرئ. که دلته موږ د 45 عدد ولرو او د دې نه وغواړو چې 2 8 په دې شکل باندې دا منفي کو، نو څه رقم موږ ته جواب راتلی شي؟
دا مفروق منها مفروق او دلته چې هر څه یي هغه څه دی حاصل تفریق. ښه دلته ګرانو زده کوونکو اوس تاسو وګورئ چې دلته موږ څو دانې لسیزې بنډلونه لرو. 4 دانې 1 2 3 4. اوس دلته د 5 نه موږ 8 نشو کمولی. دا په دې معنا ده چې یعنې 5 دانې مرۍ تاسو لرئ او د 5 نه تاسو وایئ چې 8 دانې خپل ورور ته ورکئ. څه رقم د 5 نه دا خو خپله 5 دي 8 څنګه خپل ورور ته ورکولی شئ؟ نشئ ورکولی. مجبور چې دې نه څه وکئ؟ پور واخلئ. نو د پور په اخیستو سره دا څو کیږي؟ یعنې دلته خو لسیزې دي. دې نه چې د یو دانه تاسو پور واخلئ دا څو کیږي؟ 15. ښه اوس د 15 نه کولی شئ چې 8 دانې بل چاته ورکئ. راځئ چې اوس 15 دانې وشمېرو. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 14 15. اوس د 15 نه چې 8 خپل ورور ته ورکئ 1 2 3 4 5 6 7 8. ښه اتم چې ورکړئ څو پاتې شوې؟ 1 2 3 4 5 6 7. دلته څو پاتې شوې؟ 7. آفرین. ښه دلته څو دانې لسیانو؟ 4 دانې. دا یوه دانه خو موږ چې اخیستی و؟ پور هم اخیستی و. سمه ده؟ څو پاتې شوې؟ 1 2 3. دې دریو نه هم چې لسیزه خانه ده 2 دانې نورې کمې کئ 1 2. د دریو نه چې 2 نورې کمې کئ څو پاتې شو؟ څو لسیان دلته؟ 1 دانه. ښه چې دلته اوس موږ په دې پوه شو چې څو دي؟ 18. د دې سوال چې دی حاصل د تفریق دی. انشاءالله چې تاسو به په دې تفریق په مرحلو باندې ډېر ښه پوه شوي یاستئ. څنګه چې موږ جمع کې څه کول؟ اول هم یویزې خانې جمع کولې بیا به هم حاصل ونیو لکه ګروپ به هم جوړ که یا حاصل به هم دلته ولیکه پس د هغې نه به هم لسیزې خانې سره جمع کړي. په منفي کې یا د تفریق په عملیه کې همدغه شان دی. اول موږ یویزې منفي کوو. که یویزې یو د بل نه منفي کېدي څه کوو؟ پس د هغې نه پور اخلو. دلته ګروپ جوړو پور اخلو. پس د دې نه چې پور واخیسته یویزې د یویزو نه منفي کوو بیا هم راځو خپلې لسیزو خانو ته چې ګورو چې لسیزه خانه کې څه دي؟ څومره پاتې دي؟ د یو لسیزو نه بیا هم لسیزه منفي کوو او آخر کې چې هر څه پاتې کېږي څه کېږي؟ هغه حاصل د تفریق دی. ښه ګرانو زده کوونکو دا هم وه ستاسو نننۍ زده کړه. بیا هم د مفروق منهو مفروق حاصل د تفریق او د پور اخیستلو طریقه وه. انشاءالله چې د دې زده کړې نه تاسو څه اخیستي او په دې ښه ډېر پوه شوي یاستئ. تر راتلونکي زده کړې پورې تاسو په لوی الله سپارم. خوشحاله اوسئ.